السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د تصویر بیکګراوند ور بدل کړئ. دوستانو که چیرې تاسو تصویران اخیستي وي او تاسو غواړئ چې د هغو بیکګراوند ور بدل کړئ، هغه تاسو اټومیټیک ور بدل کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د تصویر بیکګراوند اټومیټیک بدل کړئ. ډېر په اسانه طریقه سره یې دوستان تاسو بدلولی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د اخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم ګوره دوستانو زه غواړم چې د یو تصویر بیکګراوند ور بدل کړم. صرف به دوستان تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو په دا درې ډاټ نښان باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو ګیلري ور وښیاست. اوس که تاسو غواړئ چې د هر تصویر بیکګراوند بدل کړئ، نو صرف به دوستان تاسو هغه تصویر ور وښیاست. نو ګوره دوستانو زه راځم دا خپل تصویر وښیم او بیا غواړم چې د هغه بیکګراوند ور بدل کړم. نو ګوره دوستانو دلته به تاسو خپل تصویر ور وښیاست. نو ګوره دوستانو ما دا تصویر ور وښوی، اوس زه غواړم چې د دې بیکګراوند بدل کړم. د هغه کوم ګوره دوستانو هغه تصویر دلته تاسو کراپولی شئ او د هغه کوم چې هر څونه کراپوي هغه دلته تاسو کراپولی شئ. بعد کې به دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو د هغه بیکګراوند اټومیټیک ختم شو او دلته ګوره دوستانو جوړ شوي بیکګراوندونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر بیکګراوند ورکړئ، نو هغه بیکګراوند دلته تاسو هغه تصویر ته ورکولی شئ. نو ګوره دوستانو هغه تصویر ما دلته غټ کړئ او د هغه کوم ګوره دوستانو اوس که تاسو هر کوم بیکګراوند ورکوئ، هغه بیکګراوند دلته تاسو ورکولی شئ او د هغه بیکګراوند سایز دلته تاسو غټولی او کوچنی کولی شئ. د هغه کوم ګوره دوستانو بېرته که تاسو په اریز بټن باندې کلیک وکړئ، که چیرې دلته دوستانو یو څه بیکګراوند پاته وي، هغه بیا دلته دوستانو تاسو خپله ختمولی شئ. اوس که وغواړئ چې هر کوم ته یې ختم کړئ، هغه دلته دوستانو تاسو ختمولی شئ. نو دوستانو دا دریم اپشن چې ده، په دې کې ګوره دوستانو دغه بارډر تاسو سمولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې بارډر هر کوم ته سم کړئ، هغه بارډر بیا دلته تاسو سمولی شئ. کوم د تصویر بارډر چې راغلی ده، هغه دوستانو دلته تاسو سمولی شئ. د هغه کوم ګوره دوستانو دلته بېرته تاسو د تصویر سایز ورښولی شئ او دلته دوستانو تاسو خپل تصویر ډاونلوډولی شئ. که تاسو غواړئ چې دغه تصویر بېرته ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم به صرف تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي او په شیر باندې ګوره دوستانو دغه تاسو په واتساپ کې، په مسنجر کې خپلو ملګرو ته بېرته استولی شئ. نو دوستانو که غواړئ چې خپل بیکګراوند یو چینج کړئ د تصویرانو، نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپلو تصویرانو بیکګراوند ډېر په اسانه طریقه سره چینج کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د هر کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هر کوم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.